کچره یو انسان په موټرسایکل باندې وي په روډ باندې او په دې دوران کې هغه مچي اوچجي نو په دې دوران کې هغه ته څه کول پکار دی چې نو د ټولو نه اول هغه انسان ته ضروري ده چې د ټولو نه اول دی هغه خپل حفاظت په هیلمټ سره کوي یا په نور څومره هم اوزار چې دی د حفاظت والا د سفر په هغې باندې ضروري دی. بیا کچره یو انسان مچي اوچچي نو په دې دوران کې هغه ته ضروري دی چې هغه په موټرسایکل یو طرف ته ودروي په داسې طریقه باندې چې وروستو کوم ګاډي را روان وي هغو ته هم تکلیف نه وي او دا هم په یو داسې سیټ کې ودرېږي د روډ طرف ته چې هغه هم محفوظ وي او کوم ځای باندې چې هغه مچۍ چیچلي وي یعنې بایټ کړي وي نو هغه ځای نه د هغه لیشه وباسي کچرې پاتې وي او یا کچرې د روډ په سایډ باندې د واورې ټوکړه ورسره وي نو په هغه ځای باندې د صفا اوبه واچوي یا د واورې ټوکړه دې پکېږدي او بیا دې اخوا کوي چې هغه ځای صفا شي او هغه ځای ډېر درد او سوی نه کوي او کچرې صابون ورته میلاوېدو نو دا خو د ټولو نه هم بهتره ده کچرې د روډ سایډ باندې وي او په هغه سره هغه ځای ووینځي او بیا کچرې هغه ته د علامات ډېر زیات وي چې خارښ کېږي هغه ځای سوی کوي او پړسوب کوي نو په دې دوران کې کچرې د خارښ والا کم ملهم یا اوینټمنټ یا کریم وغیره وي هغه هم پرې لګولی شي خو کچرې دا ورسره نه وي نو نږدې کچرې یو ډاکټر وي یا هسپتال وي نو هغه ته دې لاړ شي او په هغې دوران کې کچرې هغه ته تکلیف وي د سابندۍ یا په وجود باندې کم د الرجي علامات چې زیاتېږي نو دته ضروري ده چې نږدې ډاکټر یا هسپتال ته لاړ شي ځکه چې وخت ګرمۍ دی او په دې دوران کې تاسو ته ضروري ده چې خپل حفاظت هم کوئ او د نورو حفاظت هم کوئ.